قدرمن اوریدونکو سلامونه، نیک هیلې او احترامات مې ومنئ. هیله ده چې تاسې ښه وئ. درنو دوستانو، سعید جواد یم او د نیکه ناول له دوهمې برخې سره ستاسې ملتیا کوم. لومړۍ برخه کې تاسې واورېدل چې میرویس خان او د هغه ملګري په یوه سوداګریزه قافله کې روان ول چې همغه کوچني کلي ته ورسېد چې د ګرګین سرتېرو پکې قتل عام کړی و. راځئ چې نور څه کېږي د ناول په دغه دوهمه برخه کې پرې پوهیږئ. ښځې ماشوم ور واخیست، په ژړا له هغه ځایه لاړه. میرویس خان او آهنګر بیرته د انګرۍ دوکان ته راغلل. آهنګر د چایو پیاله ور واخیسته. ورو یې وویل: تېره ورځ یې همدلته له یوه ځوانه سر پرې کړ. ګناه یې دا وه چې د ګرګین له یوه عسکره یې خپل پور وغوښت. میرویس خان سړه ساه وایسته. د عبدالباري او د هغه د ملګرو کیسه څنګه وه؟ آهنګر بنۍ ووهله. تر سره انګار شنه نرۍ لمبه راوګرځېده. ورو یې ویل: عبدالباري تېره جمعه له 18 ملګرو سره په چوک کې زندۍ کړو. جارچي ویل چې د صفوي حکومت پر ضد یې بغاوت کړی. د نجارۍ د دوکان په وره کې یو بوډا ودرېد. یوه بیلچه یې واخیسته. بوډا روان شو. بیرته لنډ راوګرځېد. ورو یې ویل: زویه، ستړی یم، یوه پیاله چای خو راباندې ولوروه. آهنګر د چایو پیاله ورډکه کړه. ویې ویل: بابا، نابلده راته ښکاره شوې، د کوم ځای یې؟ زاړه سړي وټوخل. په سینه کې یې غژاری و. ویې ویل: کوچی یم. میرویس خان وخندل. نو بیلچه څه کوې؟ بوډا سوړ اسویلی واویست. زویه، په خدای کې تر اوسه لا په بیلچه پوهېږم. ټول عمر مې له رمې سره تېر کړی. د ښار لمر خاته خواته پراته یو. بس د حکومت بیګار دی. پرون یې عسکر راغلل، ویل چې یوه کلا جوړوو، لارې کېږدۍ به 2 تنه راځي. میرویس خان ویل: له کومې خوا راغلي یاست؟ اوړی د غزني ناور ته ورخیږو، بس د هوا په سړېدو سره کندهار ته راځو. ښه، د غزني خواته څه خبرې دي؟ بوډا وټوخل. له چایو یې غړوپ وکړ. ویې ویل: ورکې که زویه، خدای دې نه درویني. ښه ورځ مو نه ده لیدلې. د مغولو لښکرو سلامت کلي وسوځول. نو خلک ولې غلي دي؟ څه وکړي؟ د بې اتفاقۍ دې رنګ ورک شي. په یوه خوله نه دي. داسې څوک نشته چې یو څو کسان ورباندې راټول شي. بوډا له انګرۍ ووت. آهنګر وویل: د ګرګین عسکرو ته نوي پلتهیي ټوپک راغلي، یو ډز کوي، خو وارې خطا نه ځي. آهنګر غلی شو. یوه لور ته یې څټک ونیو. ویې ویل: د ګرګین 10,000 ګرجي او ایراني عسکر باید زموږ په غوښو ماړه شي. لس کلن ماشوم راغی. د خپل پلار تر څنګ کېناست. په خوابدي غږ یې وویل: ابا، دا سپخه ماته شوه. میرویس خان ور وکتل. ماشوم د لرګي اس ورته نیولی و. میرویس خان ماته نار په لوښي کې کېښود. آس یې ور واخیست. ماشوم وویل: ابا، حسین ماته کړه، بل اس راته راوړي؟ میرویس خان وخندل. دا اس مې له هندوستانه درته راوړی و، دلته په کندهار کې نه پیدا کېږي. د ماشوم سر وځړېد. میرویس خان د هغه پر تورو ویښتو لاس تېر کړ. ورو یې ویل: راځه. ماشوم یې تر لاس ونیوه. څو ګامه یې واخیستل. ولاړو آسونو ته ودرېد. ویې ویل: محموده زویه، ته اوس لوی یې، په دې واقعي آسونو کې یو خوښ که. د ماشوم سترګې وځلېدې. په خوند یې وویل: ابا، رښتیا وایي؟ یو بل ماشوم منډه راواخیسته. په وړه ژبه یې وویل: ابا، زم پر اس پرېږم. محمود چیغه کړه: حسینه، تا زما د لرګي اس رامات کړ. میرویس خان وخندل. محموده، ورور دې تر تا کوچنی دی، غوسه پرې مه کوه.
میرویس خان دواړه ماشومان پر یو سپین اس کېنول. داس خیزه یې ونیوله. په انګړ کې راوګرځېد. یوه ځوانه ښځه له کوټې راووته. محمود په خوشحالۍ چیغه کړه: ادې، سپین اس زما شو. ښځې وویل: وسړیه، اولادونه لا کوچنیان دي، ونه لویږي. میرویس خان وخندل. محمود او حسین باید د اس سورلۍ زده کړي. چیغه یې کړه: دورانه کا. د غواو له غوجلې په عمر پوخ سړی راووت. لاسونه یې په خوشحالیو ککړ. میرویس خان وویل: داسې څوک شته چې داس په سورلۍ پوه وي؟ په عمر پوخ سړي وویل: هو صاحب، یو څوک پیژنم، عبدالرؤف نومیږي، سلیمان خېل دی. داس په لوبو کې وړې ده. میرویس خان وویل: سمه ده، تنخوا ورته وټاکه. زما دواړو زامنو ته باید داس سورلي ور زده کړي. میرویس خان داس قیزه پرېښوده. ښځې منډه ور واخیسته. میرویس خان تر لاس ونیوله. وی ویل: مه کوه. خپلو زامنو ته یې وکتل. وی ویل: دوی دواړه خدای د لویو کارونو لپاره پیدا کړي دي. چوترې ته ور وګرځېد. ما ته نارې ور واخیست. وی ویل: زینب لورکۍ چیرته ده؟ ښځې وویل: په کوټه کې خپل کتابونه وایي. میرویس خان د انارو سرې دانې خولې ته واچولې. په ډکه خوله یې وویل: مولوي صاحب نور محمد غلجی لوی عالم دی، ډېر څه به ترې زده کړي. غلی شو. بیا یې زیاته کړه: کوچنی وم، مورکۍ مې څو عالمانو ته تنخوا ورکوله. ما به سبقونه ترې ویل، عربي ژبه او نور علوم به مې ترې زده کول. غلی شو. سوړه سویله یې واویست. مورکۍ به مې یوه خبره ډېره راته کوله. ویل به یې چې میرویسه زویه، ځان ورسوه، ته خدای د لویو کارونو لپاره پیدا کړی. بس له ماشومتوبه مې د مورکۍ همدا خبره په یاد ده. غواړم چې په خپلو اولادونو هم سبق ووایم. پوهېږم دوی د لویو کارونو لپاره پیدا شوي دي. غلی شو. سړه ساه یې واویسته. خو ما تر اوسه کوم لوی کار نه دی کړی. ښځې د خپل خاوند پر اوږه سر کېښود. ورو یې وویل: د مورکۍ خبره دې رښتیا ده. په ټول ښار کې ستا غوندې کامیابه سوداګر نشته. غریبانو ته لاس نیسي. ولس در باندې راټول دی. میرویس خان وویل: خو لوی کارونه لا پاتې دي. ښځې په حیرانۍ ورته وکتل. میرویس خان بیا زیاته کړه: زړه مې خپلو خلکو ته خوړین دی. پردوی پر غاړو پښې ایښي دي. تر څه وخته؟ غلی شو. خپلو زامنو ته یې وکتل. محمود داس قیزه ټینګه نیولې وه. آس په انګړ کې راګرځېد. میرویس خان ځمکې ته وکتل. ورو یې وویل: دا دانې وینې؟ ښځې تر چوترې لاندې وکتل. په خاورو کې د انارو سرې دانې پرتې وې. میرویس خان وویل: زموږ خلکو په زړورتیا کې وړې ده، خو دوه په یوه لاره نه ځي، اتفاق نه لري، په یوه خوله نه دي، د یو بل پښې وهي. هر یوه ته خپل قوم او خپل خیل مهم دی. دوی د انارو دې دانو ته ورته دي چې په خاورو کې یې ویني. ناڅاپه درب شو. د چوترې پر سر له صاحبانه وړې لوټې راولوېدې. آس وشڼېد. ماشومانو چیغې کړې. میرویس خان منډه ور واخیسته. داس قیزه یې ونیوله. د ښځې رنګ تک ژیړ و. میرویس خان خپل زامن لاسه ښکته کړل. په منډه له کوره ووت. ګڼه ګوڼه وه. میرویس خان د خلکو په منځ کې په زحمت لاره وویسته. ودرېد. عسکر پر اسونو سپارول. دوی به پر هغه کسانو د قمچینو وار کاوه چې مخکې به ورتلل. میرویس خان مخامخ وکتل. د جنګي کلا تر مخ د توپ خولې ته نږدې د بنیادم په وینو لړلې پښې پرتې وې. میرویس خان د څنګ سړي ته وکتل. وی ویل: څه خبره ده؟ سړي په وېرېدلي غږ وویل: پهلوان ابراهیم یې توپ ته وتاړه. میرویس خان جنګي کلا ته وکتل. په برجونو کې ولاړو عسکرو سره کوټونه اغوستي وو.
د اوږدو ټوپکونو نلۍ خلکو ته وراړولې وې. ډول وډنګېد. د کلا دروازه خلاصه شوه. لیکه کتار آسونه راغلل، ودرېدل. د اثر پوځي یو تاو شوی کاغذ خلاص کړ، غاړه یې صافه کړه. کاغذ ته یې وکتل. په لوړ غږ یې وویل: په کندهار کې د صفوي حکومت د حاکم علي حضرت جلال مطاب ګرګین خان وینا: پهلوان ابراهیم د برحاله حکومت پر ضد بغاوت کړی و. 3 ورځې مخکې ونیول شو. توپ ته مو وتاړه. هر څوک چې د صفوي حکومت پر ضد بغاوت وکړي او یا د مالیې له ورکړې انکار وکړي نو حال به یې همدا وي. ډول وډنګېد. کتار آسونه بیرته کلا ته ننوتل. ډله تیت شوه. میرویس خان د انګیرۍ دکان ته ورغی. آهنګر له انګاره راوتلې تکې سرې تورې ته څټک نیولی و. میرویس خان کېناست. آهنګر وویل: بس دی نور، هره ورځ مو وژني. میرویس خان غلی و. آهنګر وویل: پوهېږې په کلات کې سلامته کورنۍ وسوځوله. په هلمند او هرات کې هم همدا حال دی. په یوه میاشت کې 90 کسه توپ ته وتړل. میرویس خان غلی و. څغ شو. د اوبو پر سر مړ لوګی راوګرځېد. آهنګر توره له اوبو راوویسته. سترګو ته یې ونیوله. بیرته یې چټک راواخیست. میرویس خان وویل: ملګري راټول کا. آهنګر په حیرانۍ ورته وکتل. میرویس خان وویل: سبا بیګا زموږ په کور کې درته ماتلی یم. قدرمن اورېدونکو، دا و د نیکه ناول 2مه برخه. تر بلې برخې سعید جواد او احسان الله ځلاند ته اجازه ورکړئ. رب مو ملخ وختونه ولرئ.